الحمد لله. شیخ مولوی اکرم الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه درسره جوین او سبسکرایب کړئ. ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرینو، د تیرو څو جمعو ستاسو حضور کی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت مبارک موضوع روانه ده، او زه همیشه د جمعې په ورځ باندې د هغې یو څه مذاکره او تذکره ستاسو حضور کې پیښوم. خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت په سلسله کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج واقعه او د معراج باب دا یو ډیر عظیم باب دی، یو ډیر ځلیدونکی باب دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت نگارانو په ډیرو ښکاره الفاظو او په ښکاره عنواناتو باندې ذکر کړی دی. قرآن کریم کې د هغې تذکره ده او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو کې د هغې ډیر زیات ذکر دی. قرآن کریم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج دپاره د اسرا لفظ مستعملوي. قسم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو حدیثو کې د دې واقعې او د دې باب دپاره د معراج لفظ مستعمل شوی دی، چونکې اسرا دا هغه تګ ته ویل کیږي، هغه سیر و سفر ته ویل کیږي چې هغه د شپې په حصه کې اوسي، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج سیر و سفر دا د شپې په حصه کې شوی دی. نو ځکه قرآن کریم دا په لفظ د اسرا باندې یاد کړی دی. سبحان الذي اسرى بعبده. بیا عام طور اسرا هغه سفر ته ویل کیږي چې هغه د مځکې د یوې حصې څخه تر بلې حصې پورې، چې پر مځکه باندې د یوې حصې څخه تر بلې حصې پورې کم سیر و سفر راځي نو هغې ته په عربي کې اسرا ویل کیږي. نو ځکه عامو محدثینو او مورخینو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت هغه دوې حصې ګرځولې دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج دوې حصې ګرځولې دي. یوه حصه د پیغمبر علیه السلام د معراج هغه ولا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې د حرم څخه او بیا در بیت المقدس پورې ځي. دا سیر و سفر چونکې د شپې هم ولو او دا سیر و سفر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مځکې د یو حصې څخه تر بلې حصې پورې و. نو ځکه عام مورخین او محدثین دیل د لفظ د اسرا انتخابوي، لیکن د بیت المقدس څخه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سفر در اسمانو پورې دی او در سدرة المنتهى پورې دی، در عرش و در کرسی پورې دی، نو پای کې چونکې عروج دی او پورته کېدل دی او معراج هم یو شي ته ختل دی، نو چونکې هغې ته پورته تګ کول دی، نو په دې وجه سیرت نگارانو او مورخینو هغې ته د معراج لفظ انتخاب کړی دی. نو چې کم سفر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د بیت الله صدر بیت المقدس پورې شوی دی، نو عام مورخین هغې ته د اسرا لفظ یادوي، او چې کم سفر د بیت المقدس اسمانو ته شوی دی نو هغې سفر د عام طور د معراج په لفظ باندې یادوي. خو بهرحال په دې کې څه قانوني پابندي نشته، په دې کې څه شرعي پابندي نشته،
که څوک ټوله سفر په لفظ د اسرا یاد کی، که ټوله سفر په لفظ د معراج یاد کی، او که یوه حصه په لفظ د اسرا یاد کی، په یوه حصه په لفظ د معراج یاد کی، په دې کې صفا بندي نسته، په دې کې څه قباحت و بدي نسته. چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر مبارک مکه مکرمه کې 50 کاله ته ورسېدی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت 11 کال، یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر په مکه مکرمه کې 52 کاله ته ورسېدی، لکه غالبا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د 52 کاله روایت ذکر کوي، او دی وخت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت 12 کال، چې مکه مکرمه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کم تکالیف او کم اذیتونه او کم مشقتونه او هغې ټوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برداشت کړو. چې د هغې ورځ په کومو مشقتو کې وه، د هغې شپه په کومو مشقتو کې وه، چې کله به هغې د خلکو سره ملاقات کوئ یا به هغې د خپلې زندګۍ د تیرېدلو یو ترتیب برابروئ، چې د قریشو د طرفه د ده سره څومره عداوت او دښمني وه، او هغې په هغه عداوت او دښمني کې د ده سره څومره شدت او سختي کوله، چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ټولې خبرې برداشت کړي، بیا د هغې سره سره چې د بنو هاشم پر قبیله باندې په شعب بن ابي طالب کې 3 کاله کم بندیز رالی، چې پر هغې باندې کومه لوږه تېره سوه او هغې کوم مشقتونه برداشت کړلو، چې ټولو قریش کې څوک د دې سره سلام و کلام ته نه و تیار، او په ټولو قریشو کې څوک د دې سره تجارت او رانیولو او خرڅولو ته تیار نه و. هغه 3 کاله په ډېر مشقت کې تیر سول. د هغې څه وروسته بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د باندې کوم معاون ابو طالب و هغې وفات سو، چې په کور کې د ننه کم چا دته پر هر مشکل باندې تسلي ورکوله حضرت خدیجة الکبرا، دا غالبا دواړه په 3 ورځې یا په 5 ورځ کې سره وفات سو. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې څه وروسته قبایلو ته خپل دین رسول، بني بکر قبیلې ته رالی، بني کتحان قبیلې ته رالی، او بیا خاص کر د پیغمبر علیه السلام د سیرت هغه اندوهناک، هغه ستړی او غمجن سفر چې د طائف سفر و، چې هغې ته ورسېدی، چې د مځکې پر مخ باندې یو مغرور انسان دی، هغې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي زه ستا سره خبرې کولو ته تیار نه یم، او څوک ورته وایي چې الله تعالی د مکې پرده خرابوله، الله مکه نعوذ بالله بعزته کوله چې هغې ته ته نبي راواستولې. د خبرو کولو بجای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډېر ظلم او ستم باندې د خپل کلي سره باسي، او د کلي څخه د رایستلو صرف خبره نه ده، بلکې چې کم د علاقې اوباش او ځوانان دي چې هغې په پیغمبر علیه السلام باندې پسې کوي، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر بدن باندې د هغې د طرفه د کاڼو باران راځي، او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټوله بدن هغه د خپل جسم په وینو باندې کرنګ او رنګ جوړیږي. او زید ابن حارثه دې سفر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملګری دی، او زید ابن حارثه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دفاع کې چې څومره مشقت برداشت شي، چې د هغې مبارکم ټوله بدن په خپلو وینو باندې لړل کېږي، چې کله دا ټوله ترتیبونه تیر سلو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امتحانات په ښه طریقه باندې تیر کړل، نو د الله تعالی رحمت په جوش کې رالی، الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه اعزاز ورکوي چې د مځکې پر مخ د بل چا نه و په نصیب سوی. هغه اعزاز څه دی چې اسمانو ته به راځي، هغه اعزاز څه دی د الله تعالی ملاقات ته به راځي، او پر عرش باندې سربیره به د خپل رب سره ملاقات، دا صرف اور یوازې په ټوله انسانیت کې د ده په قسمت و نصیب کې راځي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې حالات تیر سو، نو الله تعالی د هغې متعلق دا اراده او فیصله وکړه چې هغه ذات هغې به زما ملاقات راځي، او زما سره به پر عرش سربیره د هغې ملاقات او کلام وي. ځکه دا په دنیا کې هم قانون دی چې کله یو لوهار د اوسپنې څخه یو قیمتي لوښی جوړوي، او چې کله لوهار د یو شي څخه بهترین د زیب و زینت یو آله و سبب شکل جوړوي، نو هغه اوسپنه یو ځل د اور په بټیو کې ډېره پخیږي، پر هغه اوسپنه باندې د چټکانو ډېر سخت ګزارونه کیږي، او چې هغې کله د اور در بټیو ووځي او د چټکانو در ګزارونو تېره سي، نو بیا هغه اوسپنه ته خلک وایي یاره دا اوس پخوالي ته ورسېده.
د هغې څه وروسته بیا لوهار د هغې څه یو بهترین سامان جوړوي او یو بهترین لوښی ځین جوړوي، بهترینه توره ځین جوړوي او بهترین زیور ځینې جوړوي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی مکه مکرمه کې چې کوم مشکلات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نصیب او چې کوم حالات پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې رالو او چې د کوم ستړو سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخامخ ما درته ویل د دنیا یو حقیر کافر هغې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي زه ستا د خبرو زه تا د ځان د خبرو لایق او مستحق نه وینم، نه زه ستا سره خبره کوم، نه زه تا ته خبرو ته تیار، نه زه ستا سره خبرو کولو ته تیار یم. نو الله تعالی د هغې په بدله کې هغې په عوض کې الله تعالی وایي د دې ذات خبرو او د دې مجلس او د دې خبرې اورېدلو ته زه په خپله تیار یم. نو ځکه الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ځان کلام ته رابولي. ما مخکې درته ویل چې عام مورخین خو پر دې باندې دي، عام روایات هم پر دې باندې دي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر 11 نبوي عمر 11 کالو او د زندګۍ عمر د پیغمبر علیه السلام 50 کالو. لیکن حضرت عبدالله ابن عباس چې کوم روایت پیشوي هغه د پیغمبر علیه السلام نبوي عمر 12 کال یادوي او د زندګۍ ټول عمر 52 کال یادوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې د ام هانی په کور کې آرام کوي، شپه ده. ډېر روایات پر دې باندې دي چې میاشت د رجب ده او د رجب په تاریخونو کې مختلف تاریخونه راغلي دي، لیکن ډېر روایات پر دې باندې دي چې د 28 شپه ده چې موږ او تاسو د خدای تعالی میاشت ورته وایو. د دې میاشتې د 28 پر شپه باندې ډېر روایت دي. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د هغې سره حضرت میکائیل علیه الصلاة والسلام د هغې سره 50,000 ملایکې د الله تعالی د عرش سره د پیغمبر علیه السلام د استقبال لپاره روانې شي. چې کله حضرت جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام د 50,000 ملایکو په معیت او ملګرتیا کې د بیت الله حرم ته راورسېدو. د هغې په انواراتو باندې د بیت الله په حرم کې یو قسم رڼاګانې دي، د هغې په ذکرونو باندې د بیت الله په حرم کې یو قسم د ذکر او د الله اکبر ژوژ دی. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورغلی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ام هانی د کور سره کښېناوی. د ام هانی د کور سره په نیمه شپه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیت الله حرم ته راوستی. حرم ته چې کوم د بیت الله شمالي طرف دی چې د حتیم طرف دی، دی طرف کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا آرام کوي. او پیغمبر علیه السلام په کوم حالت کې آرام دی؟ عیناه تنامان و قلبه یقظان. روایت وایي سترګې مبارکې خو یې پټې وي لیکن زړه مبارک یې بیداره دی، په زړه کې په هر څه باندې پوهېږي او په زړه کې دی مبارک ویښ دی. چې کله د حتیم په طرف کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو څه آرام وکړي، د آرامه څه وروسته حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام بیا راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام راپورته کوي. د حتیمه څه مخته چې کوم راسته طرف راځي غالبا دلته د زمزم څا راځي، نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمزم څا راوستی. چې کله راوستی دا زړه مبارک سینه مبارک ورچاک کله ورسیرې کله د هغې سه د زړه مبارک راویستی او د هغې زړه غسل او صفاوالی او لل دا یې 3 ځله د زمزم په اوبو باندې وکړو. بیا چې د الله د طرفه څومره تحفې حضرت جبرائیل علیه السلام راوړي دي، که هغه ایمانیات دي، که هغه یقینیات دي، که د الله د نور انوارات دي، هغې ټوله په دې زړه کې کښېښول او د صفا کولو څه وروسته او د زړه د انواراتو څه د ډکولو څه وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام برته په دې خپل بدن کې کښېښوی. چې کښېښوی د هغې څه وروسته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سینه ور باندې وګنډله او د په یو لمحه کې په یو غړي کې د سترګو فرف کې چې سینه هغه رقم ولا او هغه جوړه سوله، نه پر هغې باندې صرف د زخم لږ اثار و نور د هغې د خوږوالي د دې هېڅ شکل نه و. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه چې کله د انواراتو ډک سلو، نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زړه داسې منور سو چې د هغې نورانیت او رڼا د دې اسمانه څه هم څو چنده زیات، د دې لمره څه هم څو چنده زیاته سو. تاسو دې کې ګورئ عجیبه نکته ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه زړه چې هغې د ازله صفا او طهارت او پاکي د هغه زړه ذاتي او بنیادي صفت، لیکن چې کله د الله تعالی معراج و ملاقات له الله تعالی ورغواړي نو هغه زړه دومره صفا کوي چې یو ځلې د زمزم در اوبو باسي
او یو ځل نه 3 کرته د زمزم په اوبو باندې مینځي او د هغې څه وروسته په هغې کې انوارات تږدي، د هغې څه وروسته په هغې کې ایمانیات او یقینیات تږدي او د هغې څه وروسته بیا پیغمبر علیه صلات وسلام د دې مستعد دی، د دې مستحق دی چې اوس د الله تعالی سره کلام وکړي، د الله تعالی ملاقات له ورسي او د الله تعالی د ملاقات شرافت ته په نصیب سي. لیکن د پیغمبر علیه صلات وسلام څه سیوا چې نور امت دی هغې به ملاقات څنګه کوي، هغې به معراج څنګه کوي، هغې به د الله تعالی سره کلام په کوم حالت کې کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي الصلاة معراج المؤمن، بنده چې کله پر لمانځه باندې ولا درېږي دا د معراج دی، دا د الله سره ملاقات دی او دی وخت کې دی د الله تعالی خبرو ته د خبرو د اورېدلو مستعد دی او دی وخت کې د الله سره کلام او هم کلامی ده. ما درته ویل د پیغمبر علیه صلات وسلام زړه په دې خاطر باندې نورانی سو او صفا سو چې هغې د الله د کلام ادراک وکړي، د هغې د زړه په دې لوښو کې د الله تعالی کلام قرار ونسي او د هغې زړه په کامله طریقه سره د الله تعالی د خبرو طرف ته متوجه سي او د الله تعالی د خبرو فهم په کامله طریقه سره وکړي. نو ځکه د پیغمبر علیه السلام د زړه سره دا اوس نو بنده چې کله د الله تعالی سره معراج کوي، د الله تعالی سره کلام کوي، هغه د لمانځه په حالت کې کوي. نو بیا چې د الله تعالی د کلام د پاره خپل لوښی صفا کوي، د زړه لوښی او په هغې کې د الله تعالی کلام ځای نسی، نو بیا به دا لوښی مکمل د غیر الله څخه صفایي، دا به د فکرونو څخه صفایي، دا به د سوچونو څخه صفایي، دا به د وسوسو څخه صفایي، دا به د خطراتو څخه صفایي، په کامله طریقه به خپل رب ته متوجي، د هغې څه وروسته به بیا دی د دې مستعدي او د دی به د دې مستحقي چې الله تعالی د سره کلام. ځکه ما درته ویل پیغمبر علیه صلات وسلام وایي الصلاة معراج المؤمن او ملاقات د مؤمن دی، معراج د مؤمن دی. دې وخت کې به د مؤمن زړه مکمل الله ته متوجي چې هغې ته قرآن کریم هغه خشوع یادوي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دنیا کې فلاح او کامیابی د هغه لمنځګزاره په نصیب ده چې هغې په خپل لمانځه کې خشوع لري. خشوع څه معنا؟ زړه د نورو خبرو صفا کول، د زړه څخه نور سوچونه ختمول او زړه د الله تعالی طرف ته متوجه کول او د زړه لوښی د الله تعالی کلام ته سیده کول او د زړه په لوښي کې د الله تعالی کلام خوندي کول، دې ته ویل کېږي خشوع. زموږ په لمانځه کې 2 صفت راځي، یو خضوع ده، یو خشوع ده. خضوع دې ته ویل کېږي چې ظاهري اندامونه به الله تعالی ته برابرې، سجده به په ښه شکل کې، رکوع به په ښه شکل کې، قیام به په ښه شکل کې، قعده او ناسته به په ښه شکل باندې کې، سجده به په ښه شکل کې. لیکن خشوع بیا دې ته ویل کېږي چې د زړه لوښی به د خپل رب د کلام طرف ته سیده کوي او خپل توجه او په کامله طریقه سره خپل رب ته برابرول، دې ته ویل کېږي خشوع. صاحب د روح المعانی خو لیکلی دي چې خشوع قسم د لمانځه د ارکانو څخه نه ده. د لمانځه چې کوم فرایض او ارکان دي په هغې کې خشوع نشته، لیکن خشوع د لمانځه د قبولیت دپاره شرط دی چې کوم لمانځه کې خشوع نه وي هغه لمانځه کې قبولیت نه وي. ځکه هغې د پیغمبر علیه صلات وسلام ښکاره حدیث دی لا صلاة الا بحضور القلب، چې سړی په خپل لمانځه کې خپل رب ته حاضر نه وي د هغې سړي لمونځ نشته. څه معنا؟ یعنی لمونځ خو یې وکړئ ټیک ده، زه منم د لمانځه څخه ذمه فارغه ده، لیکن لمانځه کې چې کوم برکت دی، په لمانځه کې چې کوم نورانیت دی، په لمانځه کې چې کوم د الله ملاقات دی، په لمانځه کې چې کوم د الله د طرفه برکتونه دي، د هغې ټولو څخه هغه غریب بې نصیبه دی. نو ځکه خشوع دا په لمانځه کې ضروري عمل دی او خشوع معنا په کامله طریقه سره د خپل رب طرف ته متوجه کېدل. غالبا ترغیب و ترهیب کې د پیغمبر علیه صلات وسلام یو حدیث مبارک دی. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي بنده چې کله لمانځه ته ودرېږي فإنما هو بین یدی الرحمن، دی د الله تعالی و مخ ته ولاړ دی. دی وخت کې به دی خپله توجه الله تعالی ته برابروي، دی به خپل سوچ و فکر د الله تعالی په ذات کې راګرځوي او په خپل مانځه کې به د انسان فکر او سوچ بندي. او فإذا التفت، چې کله دی په خپل سوچ کې یا دورې ولاړ سي یا دورې ولاړ سي، کله دکاندارۍ له ورسي، کله نور خبرو له ورسي، کله خپلو مجلسو له په خپل سوچ و فکر کې ورسي، نو الله تعالی دستي ورته وایي الی من تلتفت،
الی خیر مني، ای بنده چاته متوجه؟ زه د خپل حضور ته دروم، زه ستا سره ملاقات کوم او زه ستا خبرې اورم، زه ستا د خبرو جواب در کوم. الی من تلتفت، ته چاته ګورې؟ الی خیر مني، دا څوک دی چې در ما دومره درته غوره دی؟ دا دکانداري در ما تا ته ډیره محبوبه ده. ته و چاته متوجه؟ ته د چا په حضور کې ولاړ یې. آخر کې ورته وایي اقبل یا ابن آدم، ای د آدم بچی ما ته متوجه سه، زما کلام ته متوجه سه، زما د ملاقات عظمت په زړه کې پیدا کا. فانا خیر من یلتفت الیه، چې کوم څوک چاته ګوري په هغې ټولو مخلوقات، په هغې ټولو کائناتو کې زه خیر یم، در ما بل خیر ذات نسته، زما څه بغیر بل چاته مه متوجه کېږه. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د الله تعالی ملاقات و معراج کوي، نو پیغمبر علیه السلام په زړه کې الله تعالی د هغې استعداد پیدا کوي. لیکن د بنده ملاقات د الله تعالی سره، د بنده معراج د الله تعالی سره په حالت د لمانځه کې دی. بنده به په حالت د لمانځه کې خپل رب ته متوجه کیږي. امام غزالی رحمه الله یو حدیث را نقل کوي، وایي چې کله بنده د الله تعالی و حضور ته په لمانځه کې ودرېږي، د یو شاهي دربار ته ودرېدی، یو ډېر عظیم دربار ته ودرېدی، د یو ډېر عظیم دربار د مالک و ملاقات ته ودرېدی. هغه عظیم ذات چې هغې د دې عظیم شنشاهي دربار مالک دی، هغې د سره کلام و خبرې کوي، او د یو غلام د یو مریی دی، د هغې مخ ته ولاړ دی. که چیرې دغه غلام او مریی په دې حال کې د سترګو دربیخ په یو کنج کې یو تور حبشي بدرنګه غلام ولاړ دی، هغه ذات دته متوجه دی، هغه د سره کلام کوي، د سره خبرې کوي، او دی د سترګو دربیخ و هغه حبشي غلام ته ګوري، او دی در سترګو دربیخ و هغه ته متوجه دی. دی د دې شنشاهي ذات په کلام کې سوچ نه بندي، د هغه په خبرو کې سوچ بندي. ایا ستاسو څه خیال دی چې دغه شنشاهي ذات او دغه مالک د دې ذات دا به د خپل دربار سپکاوی نه بولي؟ او چې غلام د یو شنشاهي دربار سپکاوی کوي، نو بیا به هغه دربار مالک هغې غلام ته سزا نه ورکوي. نو ځکه حضرت حسن بصري رحمه الله به ویل الکل صلاة لا يحضر فيه القلب، سړی چې کله لمونځ کوي په لمانځه کې توجه نه وي برابر، حاضر زړی نه وي، نو بیا به هغې ویل فهو الى العقوبة اسرع، بیا د لمونځ و ده ته په عذاب باندې ډېر چابکوالی راوړي، بیا به د لمونځ ډېر ژر دی د ثواب بجای د عذاب سره مخامخ کوي. ځکه الله قرآن کې هم دا فیصله ده فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. الله تعالی وایي د جهنم شله به د هغې خلکو لمونځګزارانو دپاره وي چې پر لمانځه باندې ولاړ دی، د ده سوچ یا په دکانداري کې دی، پر لمانځه باندې ولاړ دی، د ده سوچ په نورو مجلسو کې دی، د الله تعالی ذات ته نه متوجه کېږي، د الله د ذات بغیر نورو خبرو ته متوجه دی. نو الله تعالی قرآن کریم کې وایي دې خلکو دپاره هلاکت دی، د دې خلکو دپاره تباهي ده، د دې خلکو دپاره د جهنم بدترینه کنده ده. ځکه لمونځ دا د الله تعالی معراج دی، دا د الله تعالی ملاقات دی. د لمانځه په دوران کې خپل رب ته ډېر متوجه کېدل. علماو لیکلي دي که چیرې یو سړی لمانځه کې د هغې توجه نه راګرځي، بیا خو علماو د هغې دپاره ډېرې ښې طریقې لیکلي دي. زما عقیده دا ده چې په دې طریقو کې په هره طریقه باندې سړی عمل وکړي، خپل لمونځ سړی د الله تعالی طرف ته راګرځولی شي. د ټولو څه مخکینۍ طریقه دا ده چې سړی پر لمانځه باندې ودرېږي، د ځانه سره باید چې دا فکر لري چې زه الله تعالی ته ولاړ یم، زه الله تعالی په سترګو وینم، زه الله ته لاس پر سینه ولاړ یم، زه الله ته لاس پر نامه ولاړ یم، او زه د خپل رب ته عاجزي کوم، او زه د خپل رب ته عبادت او سرکشي کوم. دا به عقیده چې پر دې ځای زه ولاړ یم پر لمانځه، پر دې ځای زما مخ ته زما رب راته ولاړ دی. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي الساجد یسجد علی قدمی الرحمن، سړی چې سجده کوي دا سجده به پر مځکه باندې نه بولي، بلکې دا به وایي چې دا سجده زه د الله تعالی پر پښو باندې لګوم. نو زه لاس پر نامه باندې خپل رب ته ولاړ یم، خپله عاجزي ورته پیښوم، بیا هغه عاجزي زه د ولاړې سه د رکوع په شکل خپل رب ته کوم، بیا زما په دې ټوله بدن کې د ټولو څه اشرف زما تندی دی، او د ټولو څه کښته اندام د انسان قدم و پښې دي، زه بلا کیف وروسته د خپل تندی د الله تعالی پر پښو ورته ایږدم.
ځکه پیغمبر علیه السلام وایي ان تعبد الله کأنک تراه، عبادت به داسې کوې لکه ته چې الله تعالی په سترګو باندې ویني. نو د ټولو څه اوله طریقه د لمانځه کې د خپل سوچ او فکر د راګرځولو دا ده چې سړی به لمونځ په داسې کیفیت او شکل باندې کوي لکه دی چې خپل رب په سترګو باندې ویني، خپل رب ته قیامه کوي، خپل رب ته رکوع کوي او د خپل رب پر قدمو باندې خپل تندی ورته ایږدي. نو په ولاړه کې هم دغه کیفیت، په ناسته کې هم دغه کیفیت، په رکوع کې هم دغه کیفیت، په سجده کې به دا تندی ښه ایږدي. دا به محسوسوي چې زما تندی دی د الله قدمونه دي، زه د خپل او زما په الله قسم چې د سړي عقیده دا رقم جوړه سي، بیا د سړي ژر د دې سجدې سره پورته کولو ته زړه نه غواړي چې زما دا عقیده جوړه سي چې زما تندی زما د رب پر قدمو دی. بیا به سړی خپل تندی د رب د قدمو سره ژر څنګه راپورته کړي. او که چیرې دغه توجه سړی نسي برابرولی، نو بیا علماو لیکلي دي چې دویمه طریقه هغه دا ده چې فکر به دې دای چې زه خپل رب، زما رب ما ویني، زما د ولاړې کیفیت هم الله تعالی ویني چې زه په کم شکل ولاړ یم، زما د رکوع کیفیت هم الله ویني چې زما بنده ما ته رکوع په کم شکل کوي، زما د سجدې کیفیت هم زما رب ویني چې زما بنده ما ته کم شکل سجدې کوي، زما د زړه په حالم زما رب خبر دی چې زما د زړه فکر، زما د بنده د زړه فکر او سوچ په کم ځای کې بند دی، او زما د بنده په دماغ کې کم سوچونه دي، کم فکرونه دي، دا ټول الله ویني. نو بیا به لمونځ په حالت د ولاړې او د رکوع د سجدې کې به ستا دا عقیده وي چې زما رب زما هر عمل ته متوجه دی، زما سجده څنګه ده، زما رکوع څنګه ده، زما ولاړه څنګه ده، زما قومه څنګه ده، زما قعدت څنګه ده. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي وان لم تکن تراه فانه یراک، که ته الله په سترګو باندې نه سې لیدلی، دا عقیده خو به دي چې زما رب ما ته ولاړ دی، هغه ما ویني. که دام نه سې کولی، نو بیا علماو د دې دپاره درېیمه طریقه چې د لمانځه سړی الحمدلله وایي د دې په معنا کې سوچ بندول. ځکه چې ته الحمدلله وایي، الله څه درته وایي، ته څه ورته وایي. چې کله ته وایې الحمدلله رب العالمین، دا د الله سره کلام دی، الله پر دې ځای درته ولاړ دی، هغه دستي جواب درکوي حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد ووایه. چې کله ته وایې الرحمن الرحیم، الله دستي جواب درکوي اثنا علی عبدی، زما بنده پر ما باندې ثنا وویله. چې کله ته وایې مالک یوم الدین، الله تعالی دستي جواب درکوي مجدنی عبدی، زما بنده زما څومره بزرګي بیان کړه چې زه د ټوله ورځې د قیامت مالک یم. چې کله ته وایې ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله عبادت هم ستا دپاره کوم او مدد هم ستا دپاره ستاسه غواړم. الله تعالی وایي هذا بیني و بین عبدی، زما او د بنده په مابین کې دغه معاهده ده، عبادت به زما څه غواړي، زما دپاره کوي، مدد هم زما څه غواړي. ولعبدی ما سأل، وایي بنده معاهده خو اوس سره څه غواړي. نبره بنده دعا شروع کی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الله تعالی دستی ورته هذا لعبدی، بنده دا ټول زما د طرف استاسو، ولعبدی ما سأل، نور څه غواړي نور سره ته وایي. نو بیا درېیمه طریقه دا ده چې سړی به د لمانځه توري د اکثریت عربي، که سړی لږ خواندی نو چې خپل لمونځ په ښه طریقه باندې کوي، هغه به د دې لمانځه په دې تورو په معنا کې سوچ بندوي چې د الحمدلله څه معنا ده، او زه چې وروسته صورت وایم د هغې څه معنا ده، سبحان ربی العظیم څه معنا ده، سمع الله لمن حمده څه معنا ده، او ربنا لك الحمد څه معنا ده، او سبحان ربی الاعلی څه معنا ده. د دې ټولو په معناګانو کې سوچ بندول. نو دا درېیمه طریقه ده چې په دې شکل به سړی خپل فکر راګرځوي. او کچیرې یو سړی خوانده نه وي، د دې په معناګانو باندې سر نه خلاصېږي، نو بیا د هغې دپاره څلرمه اسانه طریقه علماو دا بیان کړې ده چې د لمانځه په صرف تلاوت کې سوچ بندول، په دې الفاظو کې سوچ بندول چې اوس زما سوره فاتحه روانه ده الحمدلله رب العالمین، او چې کله دې دا وویله د دې صورت چې کوم صورت ته وایه په هغې صورت په الفاظو کې سوچ بندول، چې کله ته رکوع کوې د هغې پې چې کوم الفاظ ادا کوې په دغه الفاظو کې سوچ بندول، چې کله ته رکوع کوې، چې کله ته قعده کوې اتحیات وایه د دې په الفاظو کې سوچ بندول. او که دا هم سړي ته څلرمه طریقه ګرانه وي، نو پنځمه طریقه بیا علماو لیکلې ده چې پکار دا دی د سړي په ټول لمانځه کې په بیت الله کې فکر باندې،
چې زه بیت الله ته ولاړم او زه بیت الله ته عبادت کوم او زه بیت الله په سترګو وینم او په بیت الله کې زما ټوله سوچ فکر بند دی. بیا به په ټول لمانځه کې د سړي په دماغ کې بیت الله پر لګرځي او بیت الله به مخ ته کوي. او شپږمه طریقه قدم نسی کولای. نه بیا علماء لیکلي دي چې د لمانځه په ارکانو کې خو د سوچ بند کی چې اوس په حالت د ولاړې کې يم، زه اوس په حالت د رکوع کې يم، زه په حالت د سجدي کې يم او زه په حالت د ناستې کې يم. نو په دغه شکل خپل توجه راګرځول. لیکن موږ دی الله معاف کې ډیر ځله سلام په وګرځو په دین سو پوچ 2 رکعات وسو قدرې اوس نه په ولاړه پويږو، نه په رکوع پويږو، نه په ناسته پويږو، نه په سجده پويږو. ډیر ځله چې رکعاتونه را ستیر سوي دام پام نه چې اوس امام د دې مسبوق امام اوس د امام سره ما څو رکعات وکړو، څو د کړیو څو ما کړ. نو ځکه خلق عام طور دا بار پوښتنه کوي چې زما په لمانځه کې سوچ نه راګرځي. او ما درته ویل چې په کم لمانځه کې سوچ نه وي نو بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کم لمونځ چې لا صلاة الا بحضور القلب چې په لمانځه کې د لمانځه انسان زړه حاضر نه وي هغه لمونځ نه بلل کېږي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیس للعبد من الصلاة الا ما عقل منها. په لمانځه کې چې په کم رکن کې د سوچ بندو د هغې ثواب سته، چې په کم رکن کې د سوچ نه بند هغې ثواب نسته. ځکه ډېر خلک په 10 حصو کې کله 1 حصه ثواب پیدا کړي، څوک 2 حصې ثواب پیدا کړي، څوک 5 حصې ثواب پیدا کړي، څوک غریبان در سپایه پورې په لمانځه باندې پوه نسي د لمانځه 1 زره ثواب نه کړي پیدا. ځکه د ټولو څه ښه طریقه دا ده چې سړی خپله خشوع راوګرځوي. ځکه دا د بندو د امتي دپاره معراج دی او دا د الله تعالی ملاقات دی او دی کې د انسان د الله تعالی سره کلام او خبرې کیږي. د خپل زړه لوښی د خپل زړه برتن دا د الله تعالی کلام ته برابرول. لکه سړی چې د باران اوبو ته یو لوښی سیده کښېږدي نو بیا د باران اوبه په هغې کې ځای نسي او که لوښی پړ مخې پروت دی بیا هغې د نس نودېږي لا نه نو د باران اوبه به په هغې کې څنګه ودرېږي. نو که چیرې د انسان توجه د الله طرف ته نه وي، لمانځه ته توجه نه وي، د الله کلام او ملاقات ته توجه نه وي، بیا خو هغه د لمانځه انورات او اثرات څه کوي په دې لمانځه کې دا بنده د عذاب لایق دی او دې بنده ته ویل ګوري او د دې بنده دپاره د لمونځ د هلاکت ذریعه ده او په دغه لمانځه باندې دا بنده پر دې مخ په ویشتل کېږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې لمونځ سړی په خراب کیفیت وکړي نو بیا خو هغه په یو بدبویه کپړه کې وپیچل سي او هغې ده ته اشاره کوي وایي ضیعک الله کما ضیعنی. الله تعالی دې داسې ضایع کړه لکه زه چې څنګه ضایع کړم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کله لمونځ سړی په خشوع سره وکړي او په لمانځه کې په کامله طریقه سره د سړي توجه برابروي بیا خو الله تعالی دې بنده ته پر دې یو لمانځه باندې 15 انعام ورکوي. که چیرې دغه د یو لمانځه انعامات زموږ او ستاسو په نصیب سي زموږ او ستاسو د ټولې زندګۍ مسله حل ده. د ټولو څه اولنی نعمت الله تعالی انعام دا ورکوي چې پر بنده باندې د رزق تنګي ختموي. نن د انسانانو مخ ته د ټولو څه درنه مسله د رزق تنګي ده. ځکه نن زمانه بغیر د رزقه، بغیر د سکې څه، بغیر د مال او دولت څه نور څه نه پیژني او دنیا کې هغه سړی ستړی بلل کېږي چې د هغې سره د رزق تنګي. انسان که سهاره صدر ماښامه پورې کمې منډې کوي او کم محنت کوي، کمې خوارۍ برداشوي، هغه ټوله چې د ده په رزق زیاتي اوسي. حالانکه رزق په محنت نه زیاتیږي، رزق په منډو په ترنډه نه زیاتیږي. یو سړی دی د سهاره صدر ماښامه پورې بیلچه چلوي، هغه یو څه خارې پیدا کوي. یو بل سړی صرف یو غټ ټلیفون کوي، هغونه 3 وره پیدا کوي. رزق الله تعالی په عبادت او په لمانځه باندې زیاتوي او د رزق نه زیاتوالی دا ما درته د ټولو څه درنه مسله ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي کاد الفقر ان یکونه کفرا. فقر او مسکنر ډېره ځله سړی د کفر در حدودو پورې ورسوي چې بیا سړی امتحاني زندگی ده، امتحاني حالات دی، سړی د امتحان برداشت نه لري، د هغه برداشت انسان استعداد نه لري، بیا د مسکنت په خاطر باندې سړی در هر څه تیر سي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ای کلمونځ سړی په ښه طریقه باندې وکړي اولنی انعام د الله تعالی د طرفه دا دی چې د رزق زیاتوالی به وي. لیکن زه په یوه خبره ستاسو سر خلاصوم، د رزق زیاتوالی دې ته نه ویل کېږي چې رزق به ډېري. د رزق زیاتوالی دې ته ویل کېږي چې الله تعالی به په رزق کې برکت راولي.
برکت څه ته ویل کیږي؟ برکت ډیروالی ته نه ویل کیږي. برکت دې ته ویل کیږي چې کم رزق الله تعالی ورکړی دی د هغه رزق څه به دی خوند واخلي. دا رزق چې د کم مقصد دپاره دی هغه مقصد به دی لاس ته راوړي، دې ته برکت ویل کیږي. صرف د رزق په ډیروالي کې برکت نه دی. تاسو نن سبا ګورئ په کور کې به هر څومره د رزق پراخي، په کور کې به د یو بجای 5-6 سواریانو موټران ولاړي او په کور کې به سهار او ماښام د نعمتونو ډیروالی. لیکن غریبان چې ګوري د پلارو د زوی به سره جنګي، د ورورو د ورور به سره جنګي، د مورو د لور به سره جنګي او د خواشو او د مژور په خبره به نه پوهېدلي. ولې نه پوهېږي د څه کمی دی؟ د دا معنا چې په دې اسبابو کې چې کم راحت یشی دی په دې اسبابو کې الله برکت نه دی یشی. د دې اسبابو په ذریعه باندې هغه راحت ته سړی ځان نشي رسولی. نو یو به دا لمانځه په خاطر الله تعالی انسان که رس کم الله به ور ډیر کی او که ډیرو الله تعالی به په دې کې برکت ورواچي او په دې رس باندې به د آرام او راحت پیدا کی. او دویم به الله تعالی د دې بنده سره د قبر په د زندگی کې اسانی وکي. او قبر د زندگی سره د رخصتېدو سره وروسته اولنی منزل دی. که دې منزل کې الله تعالی د انسانو سره اسانی وکړه نو وروستنی ټوله منازل اسانه دي. او کدی منزل کې الله تعالی سختی وکړه بیا خو ټولو منازل سخت. حضرت عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته ودرېدی د ده مبارک دا اوښ کې به پر دې ژیره باندې راتوېدی. نو ملګرو ورته حضرت ډېرې خبرې ووینې، دومره نه جاړی لکه قبر چې ووینې. د ورته هذا اول منزل من منازل الاخره، دا د آخرت په منزلو کې اولنی منزل دی. که په دې کې اسانی راله ټول منازل به اسانه وي، که په دې کې خدا نه خواسته سختی راله بیا به ټول منازل سخت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ویل ما رأیت منظرا الا والقبر افظع منه. زه څومره مناظر ګورم، څومره حالات ګورم او څومره ترتیبونه وینم، قبر په ټولو کې ماته افظع را معلومیږي، قبر په ټولو کې ماته ستړی را معلومیږي، قبر په ټولو کې ماته رسوا او د سختۍ ځای را معلومیږي. نو بیا به د قبر اسانی الله تعالی د لمانځه په ذریعه باندې کوي. او دریم انعام الله تعالی به د قیامت میدان اسان نه کړي. د قیامت ورځ راځي، دی کې شک نستا، په دی کې شبه نستا. موږ مسلمانان پر دې مې عقیده ده، پر دې مې زندگی تیره کړې ده. ان یوم الفصل کان میقاتا، د فصل د جدای ورځ چې مجرمان او غیر مجرمان سره جلا کیږي دا ورځ مقرره ده. ان یوم الفصل کان میقاتهم اجمعین فتأتون افواجا، ملائکی به پوجونه راځي. او فتحت السماء فکانت ابوابا، د اسمان دروازې به خلاصیږي، ملائکی به راځي. وسیرت الجبال فکانت سرابا، غرونه به د مځکې پر مخ د سراب غوندې ځلځي. وازلفت الجنة للمتقین، جنت به را نږدې کیږي. وبرزت الجحیم للغاوین، جهنم به راښکاره کیږي. ونزع موازین القسط، الله تعالی به د عدل ترازو راشوه کوي، اږدي به او پل صراط به اږدي. وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هر سړی به پر پل صراط تیریږي، دا د الله تعالی فیصله ده. او چې د اسمان دروازې خلاصیږي الله راشوه کیږي. ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، اتو پرشتو به د الله عرش نیولې میدان ته به راشوه کیږي. چې د الله عرش میدان ته راشوسي ټول قیامت انسانان به بهوش شي. اتل زره اقوام د عالم پراته دي، دا به ټول بهوش شي. که هغې کې انبیا دي که اولیا دي، پر دې ټولو به بهوش راسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه چې برته په هوش کې راځم په انسانیت کې به زه اول راځم. وایي زه چې کله وګورم حضرت موسی علیه السلام به د الله د عرش پښه نیولي او ما ته به دا معلومه نسی چې موسی علیه السلام بهوشه سوی نه دی او که د ټولو څه مخکې په هوش کې راغلی دی. الله تعالی به انسانانو ته اولنۍ خبره څه کوي، ورته یا ابن آدم انی امسکت لکم منذ ان خلقکم الی یومکم هذا. ای د آدم اولاده د کومې ورځې څه چې مې پیدا کړي واست در نن ورځې پورې مې ستې حالات په ډېره خاموشي باندې ولیدل او په ډېره خاموشي مې ستاسو د زندګۍ ننداره وکړه. ورته الیوم انصتو، اوس خاموش راته ودرېږئ. الله تعالی وایي بندګانو چې د کومې ورځې څه مې پیدا کاست در نن ورځې پورې مې په ډېره خاموشي ستاسو زندګي وکتله. الیوم انصتو، اوس چپ خوله ودرېږئ. د هغې څه وروسته به اعمال راسي
ورته هذه اعمالکم دا می عملونه دي چې څه مې کړي دي ټوله دغه دي. فمن وجد فيه خيرا فليحمد الله، که چا نیک عملونه کړي و بس د الله حمد ادا کی. او من وجد فيه غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه، که د خیر عمل نو بد عمل درسه سوی و ملامتیا پر ځان باندې ووایست. دی به چیغې کی، الله تعالی به ملائکته وی اليوم نختم على افواههم، پر دې خلو مهر ولګو. بس په هغه ورځ باندې فاما من اوتي کتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، چې کم چاته عمل نامه پر استل اسور کول سي حساب ډیر اسانه. فيقول ها امقرؤ کتابي، دی برازغلی و ازما عمل نامه وګوره، اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشه راضيه، ډیر خوشاله زندگی وي او ازما په دنیا کې لا دا عقیده و چې دا ورځ راته ګوري. واما من اوتی کتابه بشماله، کم بدبخت ته چې عمل نامه په چپ لاس ورکی. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، کاش عمل نامه من نه وای. ولم ادري ما حسابیا، زه په دې نه پوهېدم چې حساب څنګه دی. یا لیتها کانت القاضیه، کاش نن ورځ زما د مرګ ورځ وای. ما اغنا عني مالیا، چې دنیا کې ما څومره مال او دولت وګټي هغې ما ته څه نفع ورسوله. هلک عني سلطانیه، په دنیا کې زما حکومت او امارت هغې ما ته څه نفع ورسوله. الله به ملائکو ته خذو فغلو، تاسو یې راونیسئ د جهنم زنجیران ور باندې راوګرځوئ. ثم الجحیم صلو، په دې جهنم یې پسې ورننه باسئ. نو بیا که سړی لمونځ په ښه طریقه باندې کوي نو دریم انعام الله تعالی دا ورکوي چې د قیامت په میدان کې به عمل نامه پر استه لاس باندې. او څلورم انعام الله تعالی دا ورکوي چې پر پل صراط به هغه سړی په ډېره اساني باندې تیر سي. د قیامت میدان دی، علماء لیکلي دي د کافرانو د پاره پل صراط نسته. کافران د قیامت د میدان څخه سیده د جهنم په دروازو نه نوځي، لیکن د قیامت د میدان څخه بیا پر جهنم باندې سربیره پل تیر شوی دی چې پل لاندې ورسېدی الته جنت دی. الله تعالی وایي ان منکم الا واردها، هر سړی به اوس پر پل صراط تیریږي. چې کله پر پل صراط باندې انسانان را تیر سي، د هر سړی ایمانی نور، د هر سړی عبادات به د پاره پل صراط دي. او ډېر انسانان به داسې چې هغې لمنځونه په ښه طریقه باندې کړي، په توجه یې کړي، د هغې نور به دومره زیات دی چې د جهنم لاندې اور به سوړ کړي. هغې به چیغې کړي، جهنم به نارې کړي، وایي عجل عجل فان نورک اطفأ ناري، وایي ته لږ ژر تېر شه، ستا نوراني ایماني نور زما د جهنم لمبې سړې کړې. دا چیغه به جهنم وایي چې ټول انسانان پر جهنم پر پله باندې راپورته سي، الله تعالی به پر دې پله باندې زلزله راولي. او چې څومره کم نصیبه انسانان دي هغې به د دې زلزلې په خاطر د پله څه جهنم ته وریاله سي. لیکن چې کم چا عبادت په ښه طریقه کړی دی، چې د کم چا زندگی په ښه طریقه تېره سوې ده، پر هغې باندې به هغه زلزله داسې راځي لکه د ګرمۍ په موسم کې د سهار هغه هوا باد صبا چې خوشبویه همي او ډېر خنک مي پر هغې باندې راسي، نو دی به د هغې باد صبا په ذوق او په شوق کې پر پل صراط باندې بیده سي. او چې کله سترګې راپورته کوي و جنت ته ورته به رسېدلي. او چې کوم چا په دنیا کې سجدې په ښه شکل کړي، هغې به د قیامت په میدان کې الله ته پر سجده باندې پریوزي چې دی د سجدې سره راپورته کېږي. 50,000 کاله ورځ د دا به هم تېره سوي، حساب کتاب به هم تېر سوی، او پل صراط به هم تېر سوی. دی چې سترګې راپورته کې په جنت کې به سر د سجدې سره راپورته سي چې په یوه سجده کې به دته ټول حساب کتاب ختم سي. اوس دغه پل صراط تېرېدل دا د هغه چا په نصیب دی، په اساني سره تېرېدل د هغه چا په قسمت کې دی چې کم چا لمونځ په خشوع باندې وکړي او د لمانځه کې د خپل زړه برتنې د الله تعالی کلام ته متوجه کړي. او آخرنی نعمت بدای چې الله تعالی به بلا حساب او بلا کتاب ډیر زله د جنت ورکړي. ما درته ویل زندگی کې که د الله تعالی د یو نعمت حساب را سره شروع سي، صرف د سترګې نعمت چې د دې نعمت بدله نن ټوله دنیا نه لري. زما دا عقیده ده که د یو سړي څه سترګې اخلې ورته ټوله دنیا تا ته در کوم، 2 سترګې در څخه هم که هغه سړي کې عقل وي، په هغه سړي کې دماغ وي، هغې ودې سودا ته تیارېدی نه سي. د دې دا معنا ده چې دا 2 سترګې نعمت د دې عوض او د دې بدله او د دې قیمت د ټوله دنیا نسی پیښولی.
بیا چې ته د دوه سترګو حساب ورکوې، ته د دې ژبې حساب ورکوې، ته د نعمتونو د زندګۍ حساب ورکوې، نو ځکه همیشه به سړی دا دعا کوي چې الله تعالی د حساب معامله مه راسره کوه. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي من نوقش فی الحساب فقد هلک، که قیامت کې د چا سره مناقشه په حساب کې شروع سوه هغه خو بیا تباه دی. نو بیا به هغه سړي ته الله تعالی پنځم نعمت دا ورکوي چې بلا حساب او بلا کتاب به هغه سړی جنت له الله بیایي. نو ځکه لمونځ کې پیغمبر علیه السلام چې کله معراج کاوه نو الله تعالی د هغې زړه ورپرې مینځی. حضرت جبرائیل علیه السلام هغه زړه د انواراتو د ایمانیاتو ډک ځکه هغه زړه د الله تعالی ملاقات له ورځي، هغه زړه د الله تعالی د ملاقات لپاره ادراک صلاحیت برابروي، هغه زړه د الله تعالی معراج ته ورځي. نو زما او ستا دپاره معراج دغه لمونځ دی چې اوس د الله تعالی حضور ته ما او ته پیښیږي. د پیغمبر علیه السلام زړه الله تعالی 3 ځله حضرت جبرائیل علیه السلام د الله په امر 3 ځله ورمینځي، ځکه په 3 ځله ولولو کې د هغې نورانیت ډېر مضبوط سي، ډېر زیات سي. بنده باندې الله تعالی په دنیا کې هم د اوداسه په دوران کې هر اندام 3 ځله ولل. د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه هم دا ده چې کم اندام 3 ځله پرې ولل سي د هغې نورانیت هم دومره ښه دی چې د هغې نورانیت بیا د قیامت په میدان کې درک دا به داسې ځلیږي د اندامونه چې کم اندام په اوداسه کې په سنت طریقه ولل سوی دی لکه د دنیا لمر چې ځلیږي. حضرت عایشه مبارکه پیغمبر علیه السلام ته د الله رسوله د قیامت په میدان کې به خپل امت پر څه باندې پیژنې چې د هغو شفاعت به کوي. پیغمبر علیه السلام ورته عایشه د قیامت په میدان کې زما د امت کوم انسانانو چې 3 ځله د بدن اندامونه ولیدي هغوی به ما ته داسې ځلیږي لکه د دنیا لمر چې څنګه ځلیږي، نو زه به د اوداسه پر اندامو باندې ټوله پیژنم. ځکه پیغمبر علیه السلام هم هلته زړه حضرت جبرائیل علیه السلام 3 ځله ورصفا کوي. د هغې څه وروسته چې کله سینه مبارکه جوړه سوله حضرت جبرائیل علیه السلام براق ورته راوستی. براق یو حیوان دی چې هغې د آسه څه کوچنی دی او د خچر څه لږ غټ دی دې درمیان کې. هغې ته الله تعالی دومره تیزي ورکړې وه چې د هغې هر قدم منتها طرفه چې د انسان نظر در کومه ځای رسېدی د براق قدم در هغه ځای رسېدی. چې کله براق پیغمبر علیه السلام ته ودرېدی او پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي پر دې براق باندې کښېنه، د هغې جلو به څوک نسي، د هغې جلو به حضرت جبرائیل علیه السلام نسي. براق چونکې در اوسه د انسان سپرتیا نه ولیدلې، هغې د جنت څخه راغلی نو هغې لږ شوخي وکړه لکه حیوان چې کله مالک ورباندې سپرېږي هغه شوخي کوي. چې کله براق شوخي شروع کړه حضرت جبرائیل علیه السلام د هغې پر غاړه باندې لاس کښې شوی، هغې په غوږ کې وایي ورته یې براقه تا ته حیا نه دریږي؟ نن پر تا باندې څوک سپرتیا کوي؟ پر تا هغه سپرتیا کوي چې د الله پر عرش باندې د هغې د ملاقات او د استقبال انتظار دی. نن پر تا باندې هغه څوک انتظار دغه کوي سپرتیا کوي چې د هغې د استقبال دپاره ټوله بیت المقدس کې ټوله انبیا راغلي دي چې هغې د ټوله انسانیت اولین او آخرین او د ټوله انسانیت سردار دی، هغې پر تا باندې سپرتیا کوي. تا ته حیا نه درځي چې ته شوخي کوې؟ روایتو کې راځي براق چې کله د حضرت جبرائیل علیه السلام خبره اوري د هغې ټوله بدن په خلو کې د ډېره شرم او پښیمانۍ څخه غرق سو. تاسو ګورئ عجیبه نکته ده، براق یو بې زبانه حیوان دی، یو بې شعوره حیوان دی چې هغې کله د پیغمبر علیه السلام په حضور کې د شوخۍ خبره کوي د ډېرې پښیمانۍ او د ندامت څخه د هغې ټوله بدن په خوله کې غرق سي. ما او تا انسانان یو، الله تعالی عقل را کړی دی، الله تعالی شعور را کړی دی، الله تعالی په اسلام کې زندگی را کړې ده، الله تعالی د محمد رسول الله په امت کې را پورته کړي او د قیامت میدان کې د هغې د شفاعت امیدواران یو او د قیامت میدان کې د هغې د حوض کوثر څخه د هغې د لاسه څخه د حوض کوثر د اوبو د څښلو تمه لرو. لیکن د هغې باوجود زما او ستا شکل هغه د پیغمبر علیه السلام شکل نه دی او پر دې باندې ما او تا ته حیا نه دریږي، پر دې باندې ما او تا ته شرم نه دریږي. زما او ستا د کور زندگی، زما او ستا تجارت، زما او ستا انفرادي زندگی، زما او ستا شخصي زندگی، هغې کې د پیغمبر علیه السلام زندگۍ ته موږ ځای نسو ورکولی.
براق ته حیا ورځي چې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې شوخي کوي، هغې د ندامت و پښیمانۍ څه په خپل خلو کې غرق دی. لیکن یو انسان چې هغې ته عقل او شعور ورکړی دی او د پیغمبر د شفاعت تمم لري او د پیغمبر د لواء الحمد لاندې به د پیغمبر سره په ملګرتیا کې جنت لځي. لیکن شکل د چا دی، رنگ د چا دی، زندگی د چا ده او د زندگی طور و طریقه د چا ده. نه انسان ته حیا دریږي، نه انسان ته شرم دریږي، نه انسان ته ندامت دریږي، نه انسان ته پر دې عمل باندې پښیماني دریږي. حضرت جبرائیل علیه السلام چې کله پیغمبر علیه السلام سپور کې براق چې کله لږ سفر وکړي، حضرت جبرائیل علیه السلام د مخه دی او حضرت میکائیل علیه السلام ورسره پر څنګ دی او د شاته 50,000 ملایکو استقبال په شکل په پسې دی او یو ډېره عظیمه قافله هغې د شپې په یو حصه کې د مکې د حرم سره روانې شي. چې کله لږ قدم واخیستل سو، حضرت جبرائیل علیه السلام دستي براق ودروي، ورته یې د الله رسول راشه وسه دلته 2 رکعته لمونځ وکړه. پیغمبر علیه السلام چې لمونځ وکړي، حضرت جبرائیل علیه السلام ورته دا در معلومه سو چې پر کوم ځای دی لمونځ وکړي. پیغمبر علیه السلام ورته جبرائیل نه را معلومیږي، ورته دا یثرب دی، یثرب چې اوس یې موږ او تاسو مدینه منوره بولو، ستا د هجرت ځای دی. د روایت څخه دا معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام دپاره د هجرت دغه ځای ډېر وختي ټاکل سوی و. تاریخي روایات وایي چې د پیغمبر علیه السلام د وجوده څخه 4,500 کاله مخکې د یمن یو باچا دی، توبه حمیري د حمیر قبیلې دی. هغې د عیسی علیه السلام پر دین باندې ډېر کلک ولاړو. هغې دینداره د وخت خپل دینداره بادشاه و. یو وخت یې د وخت علما سره راجمع کول، درځئ پر دې دنیا منظره درکم. چې کله منظره وسوه 2 میاشتې 3 میاشتې، چې کله قافله مدینې منورې ته راورسېده د یمن څخه پر دنیا را وګرځېدله د مځکې پر مخ باندې، بره علما ورته ویل چې د دې ځایه څه موږ نه ځو، موږ دلې اوسېږو. هغه ورته ویل ولې نه ځئ؟ ول زموږ په آسماني کتابو کې یو خبره لیکلې ده چې یو نبي آخر الزمان محبوب راځي د دنیا ته، د هغې د هجرت ځای چې کومې نښانې دي هغه موږ دغه ځای بولو. د دې ځای څخه موږ نور سفر نسو کولی. یا به نبي زموږ په زندگی کې راسي، یا به زموږ پر نسلونو باندې راسي، ځکه د هغه نبي صحابه به یا مړ سو یا به زموږ نسلونه سي، ځکه د هغه نبي صحابو ته د انبیاو څخه وروسته الله اوله درجه ورکوي. نبی هغه بادشاه د هلته کورونه ورته جوړ کړو او یو خاص کور یې د پیغمبر علیه السلام دپاره جوړ کړي. او که چیرې ستاسو په زندگی کې رالی یا زما په زندگی یا زما د مرګ څخه وروسته دغه کور زما د طرفه په تحفه کې ورکړي. 4,500 کاله بعد چې پیغمبر مدینې ته راغی، په قبا کې غالبا 2 ورځې تېرې کړي. چې بیا کله پر سفر باندې د قبا څخه حرم ته را روان سلو، نو د مدینې ټوله قبایل مخله ورله وتل. چا د وخت اشعار ورته ویل، چا استقبالونه کول، او د پیغمبر هر څوک ور حمله کېدی، د پیغمبر د وشو مهار یې نیوی چې زما کور کې پیغمبر میلمه سي. لیکن پیغمبر به ویل دعوها فانها مأموره، زما وشه پرېږدئ، هغه په خپله الله امر کړی د خپل ځای له ځان رسوي. وشه راله حاجانو مبارکانو چې د پیغمبر روضه ته پر کوم ځای باندې سړی درېږي سلام ورته کوي، بعینه پر دغه ځای باندې وشه کښېنستله. او دې حجره کې هغه وخت کې د حضرت ابو ایوب انصاري کور او پیغمبر علیه السلام بیا د دې کور میلمه سو. د هغه څه وروسته بیا دا کور پیغمبر علیه السلام ته حواله سو. د هغې وخته څه دا کور د پیغمبر علیه السلام دپاره انتخاب سوی و. چې کله در دې راتیر سو، حضرت جبرائیل علیه السلام بیا 2 رکعته لمونځ پکوي، ورته دا در معلوم سو کوم ځای دی، ورته دا بیت دا کوی تور د موسی علیه السلام دی. چې در دې راتیر سو، پیغمبر علیه السلام بیا 2 رکعته لمونځ کوي، حاجی جبرائیل یې پکوي، ورته دا کوم ځای دی، ورته دا مدین دی د حضرت شعیب علیه السلام کلی دی. در دې چې راتیر سو آخرنی 2 رکعته لمونځ 4م ځل پکوي، او پیغمبر علیه السلام ته وایي دا کوم دا در معلوم سو؟ هغه وایي نه، وایي دا بیت اللحم دی چې پر دې ځای حضرت عیسی علیه السلام الله پیدا کړی دی. نو 4 ځای لمونځ په وکړئ، د هغې څه وروسته پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته رسیږي. اوس په لاره کې بیا څه ویني، کم حالات ویني، د زندګي و د هغې متعلق وروسته خبرو کوو. الله دې دا مذاکره قبوله کړي.